یو کابلۍ واده کړې ښځه ولې فحاشۍ ته مجبوره شوه او دغه ښځه خپله قصه څنګه بیانوي چې څه ورسره وشول. ټوله واقعه په خپله واورئ چې څومره دردونکی کار شوی دی. اول در سره یو څو خبرې شریکوم، بیا در سره دغه واقعه هم شریکوم. دوستانو، د کابل نوم سره د ډیرو خلکو ذهن کې دا خبره راځي چې د هغه ځای خلک ډیر ښکلي دي، خو ځینې خلک ډیر د مجبورۍ سره لاس او ګریوان دي. د هغه ځای د خلکو باره کې دا خبره کیږي چې هلته داسې ځایونه شته چې ښځې مجبورې شوي دي چې بدکاري کوي. څه موده وړاندې مو راته یو کس قصه کوله چې په کابل کې یو ځای ته ورغلو، غوښتل مو چې هلته دغه بدکاري وکړو ځکه چې هلته دغسې یوه اډه غوندې وه، خو موږ زړه نازړه وو او له دغه کار نه الله پاک وساتلو او واپس راغلو. بیا په سبا باندې خبر شو چې په هغه ځای باندې پولیسو چاپه وهلې وه او ټول هغه کسان یې بوتلي وو چا چې دا کار کولو او څوک چې په دغه کار کې ملوث وو. دغه کس ویلي چې موږ د الله پاک شکرونه وویستل چې د دغه بدکارۍ او شرم نه الله پاک وساتلو. یوه خبره واضحه ده، که ښځه دغه کارونه کوي نو سړی ورته پیسې ورکوي او دې کار ته لاره سړو هواره کړې ده. دا کارونه یوازې کابل کې نه هر ځای کې کیږي بلکې په هر ملک کې کیږي. خو زموږ د معاشرې او د پښتنو یوه لویه المیه دا هم ده چې یو غریبې ښځې یا غریبې کورنۍ سره فی سبیل الله مرسته نه کوي او که مرسته کوي هم نو د یو مطلب په غرض باندې کوي. افغانستان کې اوس هم داسې په سلګونو او زرګونو کورنۍ شته چې د کور خلک یې په جنګونو کې مړه شوي دي او د مجبورۍ د سیوري لاندې ژوند تیروي، او داسې کروڑپتیان خلک هم پکې شته چې دغسې خلکو سره امداد کول پرې هیڅ فرق نه کوي او پیسو کې هیڅ کمی نشي راتلی، خو بیا هم مرسته نه کوي او که کوي هم نو د همدغه مقصد او غرض په لالچ باندې کوي او خپل شهوت پوره کوي. نو قدرمنو، دا دعا به کوو چې الله پاک دې هر انسان د مجبورۍ نه وساتي او الله پاک دې هیڅ یوه کورنۍ بې سرپرسته او بې مشره نه پرېږدي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې په یو ډېره مهمه موضوع باندې تاسو سره مخامخ شوی وم. خان کلیک چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.